اطاعت الهی وجنه یو انسان تا رضایت خداوندی حاصل شي. پروردگار عالم هغه ته توفیق ده اطاعت ورکړي. دنیا کې خلک ډیر دي، مسلمانان هم ډیر زیات دي، خو سوره مسلمانانو کې د خدای د اطاعت توفیق شته او سوره ډیر مسلمانان داسې دي چې هغه سره د اطاعت الهی توفیق نه لري. اطاعت الهی یو بنده ته څه حاصلیږي نو یاد ولره صدا د پروردگار عالم دی بنده سره د محبت اظهار ده. الله دی بنده سره د محبت اظهار کوي اور بل نعمت سے پروردگار عالم خپل محبت په ذریعه سره دی بنده ته حواله کوي، دی ته عطا کوي. یهدیهم لدینه نو دی بنده ته هدایت ورکوي خپل دین د فره، یعنی خپل دین د فره دی بنده ته رهنمایی عطا کوي. صدا بنده آماده و تیار شي د خداوند متعال د دین پیروی د فره. لہذا کوم یو کس دنیا کې د الله د دین صحیح معنو سره پیروي کوي نو یاد ولره صدا بنده خدای باندې ګران دی، د پروردگار عالم د محبت اثر ده صدی بنده ته دین د فره د پیروي توفیق ورکړی دی، هدایت ورته ورکړی دی. ویل څه د خداوند متعال هدایت هر چاته نصیبیږي نه. خداوند متعال ظالمانو ته هدایت نه ورکوي. قرآن کې آیا دی کافرانو ته هدایت نه ورکوي، هدایت ورکوي پروردگار عالم هغو بندگانو ته چې کوم بنده خپل رب ته تشنه عشق و محبت وی، چې هغه خدای طرف ته میل لري، خدای طرف ته رغبت لري، پروردگار عالم طرف ته توجه لري، نو الله رب العالمین هغه ته هم هدایت ورکوي. اما که چیرې یو انسان خدای طرف ته میل و رغبت نه لري، پروردگار عالم ته توجه نه لري، خداوند متعال طرف ته رجوع کیږي نه، د هغه زړه باندې بیا مهر دی. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. صم بکم عمیان فهم لا یرجعون. دو رجوع نکی، لحاظا سچو خدای طرف تا رجوع نکی اگوی ده فر بیا هدایت نشتا که چوک ده خدای ده دین ده قرآن ده رسول الله نمانی اگو ده فر هدایت نشتا ده غزرونو بانده مهر ده. اما هدایت اگو کسانو ده فر ده سچوک الله طرف تا رجوع کی میل پیدا کی رغبت لري خداوند متعال طرف تا پروردگار عالم بیا اگو سره ده محبت اظهار کوي، دیشان سره اغو ته نعمتونه ورکوي، اغو ته د اطاعت کولو توفیق عطا کوي، اغو ته دین باندې هدایت ورکوي. ام دیشان سره د بنده محبت خدای سره چی شه سه یو بنده غواړي خدای سره د محبت اظهار وکي. حب العباد الیه ان یطیعوا ولا یئسوا. د بنده محبت خدای سره داده سه بنده د خدای اطاعت وکي اور د پروردگار عالم معصیت نکي. درود و سلام محمد علی محمد بابا. د بنده محبت خدای سره داده سه بنده د پروردگار عالم مطیع وي، اطاعت د الله کوي اور د خداوند متعال معصیت نه کوي. ویلې دی وجنه سه اطاعت د الله رب العالمین یو دسه عبادت ده. سه امام کاظم علیه السلام فرمایش کوي ما نتقرب الى الله عز وجل الا بالطاعه. انسان خداوند تبارک و تعالی سره یوشی نه هم یوشی په ذریعه سره هم
دوره نږدې کیدی نشي د خدای قرب نشي حاصلولی لکه سوره یو انسان ته د خدای اطاعت وجنه د پروردگار عالم قرب نصیبیږي د خداوند متعال برگاه کې انسان نږدې کیږي د خدای اطاعت وکي د رسول اطاعت وکي د رسول اطاعت هم د خدای اطاعت دی څوک د رسول اطاعت کوي هغه د خدای اطاعت دی کوي د ائمه اطهار علیهم السلام اطاعت وکي ویل سه پروردگار عالم د دوی د اطاعت حکم کړی د قران کې الله رب العزت د فرمایش کوي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم تاسو د خدای اطاعت وکړو د رسول اطاعت وکړو او د صاحبان امر اطاعت وکړو معلومه خبره ده سحر یو صاحب امر قابل د اطاعت نه دی ویل صاحبان امر کې د کسان هم شته دي هغه د خدای مخالف ګڼل شي مثلا کفار د هغه رعیت دي د هغه عوام دي د هغه بادشاہي دي هغه د هم حکومت کې خلکو باندې د امر چلای یا هغه فاسق سلاطین یا هغه فاسق خلفاء د بنی عباس و بنی امیه ادوارو کې سکومه تیر شوی د ظالمین آیا اغم اولو الامرو کې څوک حسابوي نه هرگز نه بلکې اولو الامر نه خاص کسان مقصد دی خاص کسانو طرف ته اشاره ده لکه پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل اولو الامر نه مراد د ما اوصیا دي د ما جانشینان دي اولو الامر نه مراد ائمه اطهار علیهم السلام د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عطرت پاک دی سه انسان د خدای اطاعت وکي د رسول اطاعت وکي او د اهل البيت عصمت و طهارت اطاعت وکي یعنی دی اطاعت کې انسان ته د پروردگار عالم قرب ملويږي دی اطاعت کې انسان ته د خداوند متعال محبت نصیب کیږي س الله رب العالمین بیا د انسان سره محبت کوي ویل س د اهل البيت محبت هم س معمولی خبره نه ده د ایمان یو حصہ ده